یوه ښځه مې ولیدله له یو چا سره د مخې په سیټ کې سپره سوله. یو سړی مې ولیدل د جومات له مخې تېر سو، جمع ولاړه وه مګر راونه ګرځېدو. په یو چا باندې مې سلام واچاو، د سلام جواب یې رانکړ. تاسې به ووایاست په څه ګډو وډو دي سر د څه سره وایې. لومړنۍ ښځه چې مې ولیدله هغه د سړي چې له چا سره په موټر کې سپره سو، خپله مېرمن یې وه، ښځه یې وله، خپل عزت و ناموس یې و. هغه یو څوک چې د جومات تر مخ تېر سو، جمعې ته راونه ګرځېدو، په مخکیني جومات کې یې لمونځ کړی و، دوباره خو اتې ضرورت د لمانځه نسته. او په چا باندې چې مې سلام واچاو، هغه د ما غږ اورېدلی نه و. تاسې به ووایاست په څه ګډو وډو دي سر د څه سره وایې. مطلب او مقصد مې دا شی دی چې په یو چا باندې بد ګماني مه کوئ. دستي په یو چا باندې فتوا او فیصله مه کوئ چې ته ودرېده پلانی خدای. که یو څوک د غره په لوړه څوکه باندې ولاړ و او ویلی چې انا ربکم الاعلی، زه لوی رب یم، تاسې دستي په هغه ټاپې مه لګوئ. کیدای شي د قرآن کریم د اخري سپارې آیات تلاوت کوي چې الله تعالی وایي چې فرعون به ویل چې انا ربکم الاعلی، زه لوی رب یم، تلاوت به کوي. او که د یو چا له ګیرې شراب څڅېدل، تاسې داسې مه وایئ دا شراب خوره دی. یار د خبرې تحقیق وکړئ، کیدای شي چا ور په زور باندې خوړلی وي او یا بیخي هغه شراب وي نه. نو په هر چا باندې نیک ګمان کوئ، بدګماني مه کوئ، ځکه بدګماني لوی مرض ده. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای مؤمنانو، ای ایماندارو، تاسې له بدګماني څخه ځانونه وساتئ، ځکه اکثره ګمانونه الله تعالی وایي چې د اثمن ګناه ده، اکثره ګمانونه ګناه ده. ولا تجسسوا، تاسې جاسوسي مه کوئ، یو بل ته خبرې مه سره زغلوئ. ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسې یو د بل غیبت مه کوئ. ایحبو، ایا تاسې خوښوئ ده چې څه شی چې تاسې وخورئ د ژوندي ورور غوښې. ایحبو ان یأکل لحم اخیه فکرهتموه، دا کار وایي تاسې هم بد ګڼئ، د تاسې مزاج یې هم نه اخلي چې یو څوک د ژوندي ورور غوښې وخوري. واتقوا الله، له لویه ربه چې وډار سئ. ان الله تواب الرحیم، الله تعالی ډیر او ښه توبه قبلونکی او زیات مهربانه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.